راځئ د خپل وطن پالنه وکړو، د زخمي زړه درملنه وکړو. راځئ چې بیا سنې جنت ترې جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ترې جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ترې جوړ کړو. د نورستان ولایت په لور د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې سرپرست الحاج مولوي غلام حیدر شهامت او ورسره مل پلاوي نورستان ولایت د شپږو اهدافو د تطبیق په موخه سفر پیل کړ. لزن وروسته یاد پلاوي زیات دنګ غرونه چې ښکلا یې په نړۍ کې کم لیدل کېږي پناه کړل. چینې د زمزم وطن غرونه دی غمیشه، تبریک دی آزادی شه، تبریک دی آزادی شه، تبریک دی آزادی شه. او د نورستان مرکز پرون ته ورسېدل چې د هر کلي لپاره یې د ولایت مسؤلین، قومي مخور او ځوانان په تمه ولاړ وو. که څه هم د الوتکې تیز شمال شتون درلود، خو بیا هم دوی هڅه کوله چې تر ټولو لومړی د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې مشر الحاج مولوي غلام حیدر شهامت او ورسره پلاوي هرکلی او ستړي مشي وکړي. د غیور قوم او ځوانانو دا ارمان پوره او د شهامت سره ملاقات او ستړي مشي وکړل. که څه هم پرون ته الله جل جلاله د ګران هیواد د نورو سیمو په شان ځانګړې ښکلا ورپه برخه کړې، سره له د محترم شهامت غوښتل خپلو شپږو اهدافو ته رسیدګي وکړي. د نورستان دنګو غرونو او لرې پرتو سیمو ته په کتلو سره یې له مشورې وروسته د وایګل ولسوالۍ په لور حرکت وکړ او هلته یې د محصلینو د فراغت په جشن او د وایګل کثیر رشتوي انستیتوت د تعمیر د جوړېدو ډبره کېښوده. د وایګل ولسوالۍ غیور او مخلص مشران، علما کرام او ځوانان په بسیاري ډول خوشحاله وو، تر دې چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست مخته د اګوک زرغونې دښتې ته له اوږده مزل او لرې پرتو سیمو راوتلي وو او د خپل فرهنګ له مخې یې د محترم شهامت هرکلی وکړ او د اعزاز د چپن او لونګۍ ترڅنګ یې په افتخار په ګرمو ولولو سره یې ښه راغلاست وکړ. دوی له اندازې زیات خوشحال وو. راځئ چې احساسات یې وګورو. موږ ډېر زیات خوښ شو دا راتګ باندې. مشر دی زموږ پې ویاړو او په دغونه سختو حالاتو کې زما یو بیت چې په دومره سختو حالاتو کې زموږ ته اوس راغلل. واقعیت سعادت واقعا د مهربانه مشران، واقعیت د مهرباني ده چې په دغونه سختو شرایطو کې دغونه لارو کې او دغونه کې دی زموږ ته اوس دلته راغله دغومره لرې موږ په ځان باندې یو افتخار کوو. ټول په موسکا ښکاري، موږ عین شاهد ورته ګورو. الحمدلله کوم مشکلات نشته. تر اوسه نورستان په سطح نه بلکې د مشرقي په سطح تر اوسه داسې غونډه نه دي لیدلې. ستاسې د مسلکي او تخنیکي د ادارې مسؤلینو زحمت و چې د هغوی مطلب یعنې همت او مبارزه و چې په دې 2 کالو کې دومره تاسې زحمت وایسته. هماغه زحمت نتیجه و چې دومره مسلمانان دلته جمع شول. د دومره تقریبا 200 څه کم 300 په نو نسل په دې 2 کالو کې فراغت ورکړه. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې ته محترم رئیس صاحب راتګ نورستان ولایت ته بیا دغسې سردرو ته راتګ دا موږ ته دا ډاډ رابخي چې زموږ مشران زموږ تر څنګ ولاړ دي او زموږ د تعلیم او تحصیل په برخه کې موږ سره پوره همکار دي. تاسو په خپله څه احساس کوئ؟ د مشرانو لخوا ولس ته داسې مینه ورکول به کوم نتایج ولري؟ د وایګل ولسوالۍ د محرومو ولسونو په خاطراتو کې به دا کیسه تر قیامته ثبت نشي. زه یقین لرم چې دغه سفر او د دې سفر کیسې به د وایګل سپینګیري خپلو ماشومانو ته او ماشومان به یې بیا خپلو لمسیانو ته کوي. بل طرف ته په برګي مټال ولسوالۍ کې خلک د خوشحالۍ نه تر مازدیګر منتظر وو. همغه و چې محترم شهامت د وایګل ولسوالۍ څخه د برګي مټال په لور حرکت وکړ. دا ځکه چې د نورستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې د کابل څخه د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست
یا د سیمې ته سفر کوي او د مرګ مټال د غیورو او مخلصو خلکو لپاره د زراعت مسلکي لیسې د تعمیر د اعمار افتتاح او د تنکیو محصلینو لپاره د یو تحقیقاتي فارم پرانسته کوي. په یادو مراسمو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست د ولایتي ادارې مسؤلینو او قومي مشرانو هم هر اړخیزې ویناوې وکړې. د نورستان ولایت د ولسوالۍ برګ مټال ټولو مجاهدینو ته، ټولو مشرانو ته، ټول وطنوالو ته مبارکي پیش کوم چې نن تاسې ته زموږ داسې ګران قدر مېلمانه راغلي دي چې د لرې وطن نه موږ او تاسو ته مبارک پیغام او محبت او د امنیت او د سولې او د ډاډ زیري سره راغلي دي او زموږ او تاسو د نسلونو لپاره د تخنیکی او د مسلکي زده کړو مختلفو پروګرامونو او د زیرو سره راغلي دي. د وایګل مجاهد او شهید پرور ولسونو په استازیتوب تاسو ټولو ته په خورا درنښت او مینې سره د زړه له کومې په دروند استقبال هرکلی او ښه راغلاست وایم. ستاسو قدمونه دې زموږ په لیمو وي او الله جل جلاله دې ستاسو ټول قدمونه په مقبول عباداتو کې محسوب وګرځوي او دا چې زموږ دعوت مو ومنله دې لرې منطقې ته مو تشریف راوړ او موږ ته مو عزت راوبخه. د ټول قوم په نمایندګۍ د زړه له کومې یوه نړۍ مننه کوم. نورستان په رښتینې معنا د رڼا وطن دی. دلته شرعي علم دومره زیات دی چې تر بل هر ځای د علماو شمیر په دې ځای په کلو کې ډیر دی. که څوک غواړي چې په نورستان کې د دینی علم حجم، د دینی علم پراخوالی، د دینی علم عمق او د دینی علم وسعت وګوري نو فقط د رمضان په میاشت کې د یو څو ورځې نورستان ته راشي چې له دې غرونو له دې کلو څنګه د قرآن انګازې پورته کیږي، څنګه ترجمې وي، څنګه تفسیرونه وي، د نارینهو لپاره بیل د ترجمو ځایونه وي، د زنانهو لپاره بیل د ترجمو ځایونه وي. په ښکاره خو به خلکو ته دا غرونه ښکاري، ځنګلونه به ورته ښکاري، خو دلته د قرآن پسرلي وي، دلته د قرآن بهارونه وي. نو د قرآن په علم کې، د دین په علم کې، د شریعت په علم کې او د دنیا په علم کې د نورستان خلک د علم ستوري دي او دا هغه څه دي چې ما په سترګو هم دلته لیدلي، هم د جهاد او هجرت په ډګرونو کې لیدلي او هم د دې مشرانو په تدبیرونو کې لیدلي. د نورستان خلکو د باندې ویاړو، افتخار د باندې کوو په دغسې شخصیتونو باندې. علماو دومره اوږده مزلې کړي دي او دلته ځان را رسولی دی د دې په خاطر باندې چې یو لوري ته د همدغه ځوانانو دغلته چې دوی دغه د اکاډمیک دستارونه په سر کړي دي دا خل هم د قابل د فخر دی. دوی هم د ویاړ خلک دی چې په دغه سردرو کې همدلته یې دا زده کړې کړي دي. زه د جناب شاه احمد صاحب ابتکار او نوښت ګڼم چې شپه ورځ په همدې فکر کې دی. د دغه رهبرۍ هم او بیا د نورستان د خلکو مینه، د نورستان د خلکو هغه د علمي جذبه هغه قابل د قدر و چې خپل دغه مینې نن په دغه برخه کې جوته کړه، څرګنده یې کړه. د باندې ویاړو. درنو مشرانو ستړي مه شئ، په موږ ګرانو ستړي مه شئ، ټولو ځوانانو ستړي مه شئ، علم پالانو ستړي مه شئ، راتګ مو مینه له تعلیم ښکاره کوي نه. پس د سلام نه تاسو ټولو میلمنو ته چې د کابل څخه او همدارنګه د کونړ او نورستان د لرې ځایونو څخه مو تشریف راوړی او موږ ته مو افتخار راوبخل د ټولو محسنینو په نمایندګۍ د زړه له کومې ښه راغلاست او مننه کوم. الحمدلله نورستان معدنونه هم لري، نورستان ځنګل هم لري، سیر و سیاحت ذهن هم لري. جوانان بزرگوار، امروز روزی است که شما با کسب مهارت‌ها و فراگیری دوره‌های آموزشی به مرحله جدیدی از زندگی خود رسیده اید که می‌تواند نقطه عطف برای آینده ایتان باشد. پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی و کسب مهارت‌ها در دنیای امروزی و در اقتصاد و کشور نقش اساسی و ارزنده‌ای دارد. برای اینکه دنیای امروز
دنیای تحول و تغییر هست. د نن نړۍ متغیر او متحول نړۍ دی. فلذا هغه څوک وایي چې په دې نړۍ کې کار وکړي چې عملی او تخصصي توانایی ولري. څه فکر کوئ؟ آیا یاد شپږو اهدافو ته رسیدګي وشوه؟ بله، الحمدلله یاد اهداف په ډیر ښه شکل تطبیق شول. په دې هیله چې نور مشران هم د هیواد مظلومو او غمځفلو وګړو په خوشحالیو کې ګډون وکړي او د دوی د غمونو ملهم شي.